السلام علیکم. په پښتو ډیجیټل کې هر کله ذاکر الله یم. تمه ده چې خبر یې خوږو کدونکو نن مونږ په دغه ویډیو کې خبرې کوو چې ضلع خیبر ته نن د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او آلراونډر شاهد خان افریدی راغلی وو او په جمرود کې د ملک نصیر احمد کوکخیل حجرې ته هغوی راغلل او دلته ورته ډېر خلک راجمع شوي وو. دغه دوره په دغه وخت کې ولې مهمه ده او د دې شاته څه وجې دي په دې باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. ملک نصیر کوکخیل تاسو به کتلی وي چې هغه د پښتون قامي جرګه کوم چې په 11 اکتوبر باندې په خیبر کې ترسره شوې وه په هغه کې یو مهم کردار ادا کړی و. هغه کردار په دې شکل کې ادا کړی و چې هغوی منظور پښتین ته هرکلی ویلی و او دلته د قوم کوکخیل چې کومه ځمکه ده په کم باندې چې شخړه هم روانه ده د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره دغه کوکخیل قوم چې هر طرف ته دعوه کیږي چې زمونږ ده په هغه ځمکه کې هغوی ورته وایي چې دا زمونږ ځمکه ده او په دغه ځمکه باندې تاسو خپل دغه جرګه کولی شئ کوم ته چې په زرګو خلک راغلي وو او دغه هغه باندې ډېر زیات مزاحمت هم وشو د حکومت د طرفه د بندېدو کوشش وشو په کوم کې بیا جګړه رامنځته شوه او په هغې کې 4 تنه ژوند د لاسه ورکړو او په هغې کې 4 کسان ووژل شول. هغې نه وروسته بیا مذاکرات وکړې شول. منظور پښتین، نصیر ملک ورسره چې کوم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی سردار علي امین ګنډاپور هغه راغلل او هغوی کېناستل او د دوی سره خبرې وکړې او بیا دغه جرګه د صوبایي حکومت د سهولت ورکولو وروسته وکړې شوه او دلته دغه جرګه په داسې حال کې وکړې شوه چې هغوی ته د خوراک چې کوم بندوبست و هغه هم صوبایي حکومت وکړو ورسره د ټینټونو د کمبلو څومره هم چې د اوبو وغیره څومره هم ضرورت هلته پېښېدو ځکه چې هغه ډګر دی خوش علاقه ده نو په هغه باندې دغه جرګه په داسې حال کې وکړې شوه چې صوبایي حکومت د هغې شاته ولاړ و هغوی ورله چې کوم ټول سهولتونه ټولې اسانۍ ورکړې او دغه صوبایي حکومت خپله باندې نه دي کړي بلکې وزیر داخله محسن نقوي او ورسره چې کوم د مختلفو پارټو مشران دي هغه ناستو په دې باندې او هغوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور له دغه واک ورکړی و چې دغه جرګه ستاسو د انتظاماتو لاندې دې وکړي شي ځکه چې د دې نه خبره نوره هم خرابېږي. اوس راځو د شاهد خان افریدي په پلو باندې چې شاهد خان افریدی ولې راغی دلته جمرود ته خیبر ته او دلته د یو کرکټ د ټورنمنټ کوم د چې نوم ورکړل شوی دی پښتون کرکټ ټورنمنټ دغه افتتاح هم وکړه او شاټ یې ووهلو دغه شاټ وهلو سره دغه ټورنمنټ افتتاح وکړی شوه. د هغې نه وړاندې یوه دستوره وشوه یوه غونډه وشوه په غونډه کې مشرانو هم تقریرونه وکړل ورسره شاهد خان افریدي هم تقریر وکړو. دغه نه وروسته بیا شاهد خان افریدي میډیا سره خبرې وکړې. هغه وخت زه هم موجود وم ما هم د هغوی نه یو پوښتنه کړې ده هغه پوښتنه به هم تاسو ته ښایم چې ما د هغوی نه کوم سوال کړی دی او هغوی ماله کوم جواب راکړی دی. په خپل تقریر کې شاهد خان افریدی وایي چې زه په امریکا کې وم په 11 اکتوبر باندې ما نشول کولی چې زه په دغه پښتون جرګه کې ګډون وکړم نو د دې وجې نه زه رانغلم او دلته زما شرکت یقیني نشو. یو خبره دوی دا وکړه او د هغې د ادراک دپاره نو زه اوس راغلی یم او ستاسو سره څنګ په څنګ یم. دویمه خبره هغوی دا کوله چې دغه فوز زمونږ دی دغه پولیس زمونږ دي دغه ادارې زمونږ دي د دوی سره زمونږ چې کومې مسلې دي هغه مسلې به مونږ مخامخ چې کله د دوی سره کینو مونږ به ورته خپلې خبرې ښایو هغه به مونږ له دغه خبرو حل راوباسي. بله خبره دوی دغه وکړه چې کوم پښتون جرګه شوې ده په 11 اکتوبر باندې په هغې کې چې کوم 20 نکات یا 20 کوم پوینټس دي هغه رامنځته شوي دي هغه دوی څرګند کړي دي. دغه پوینټس چې کوم دي دا بالکل جایز مطالبات دي بالکل د منلو دي او په دې باندې خبره پکار ده. بله خبره د هغوی دا وه په منځ کې یو خبره د هغوی نه داسې راووتله چې هغه داسې معلومېده چې دا پری پلان راغلی دی دلته او د چا د طرفه هغوی څه پیغام راوړی دی. خبره یو دا وه چې کله د چا په منځ کې تنازع پیښه شي نو هغه په کار دی چې مخامخ سره کینی او مخامخ خبرې وکړي او دریم
تن یا دریم فریق په منځ کې جوړ نشي نو بیا هغه مسله یا خبره ځای ته رسېدلی شي. نو دوی وایي چې زه راغلی یم چې دغه ملک نصیر څوک چې د کوکي خیل مشر دی او د تیرا د متاثرینو اواز پورته کوي او دلته په جمرود بیګیاړي چیک پوسټ باندې هغوی د 15 ورځو درنه ورکړه او د هغې نه بعد مذاکرات وشول او دغه تیرا څه یو کلی دوه هغوی ته اجازه ورکړه شو چې تاسو هغې ته تللی شئ او بیا وروستو علاقې به درته بعد کې کولاویږي. نو هغوی ووایي چې دغه مخامخ ناستې چې کوم د ډېر زیات ضروري دی. د هغې نه علاوه هغوی یو بله خبره وکړه او هغه خبره دا وه چې که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ په علاقه کې د امن راشي او په دې کې د سکون راشي دا د ترخګرۍ نه پاکه شي او تاسو غواړئ چې موږ ته د دې ځمکې یا د خپلې خاورې اختیار راکړی شي چې موږ د دې د سیکیورټي په خپله باندې په واګې په لاس کې واخلو زموږ سیکیورټي په خپله باندې د خپلې سیمې کوو. نو هغوی وایي چې که چېرې تاسو دا غواړئ نو د دې دپاره زه تاسو سره دلته راغلی یم او ستاسو خبره مخکې بوتلی شم. او دغه چې کوم 22 نکات یا پوینټس دي په هغې کې یو پوینټس دا هم دی چې 2 میاشتې مونږ مهلت ورکوو لکه څنګه منظور پښتون په هغه کنټینر باندې ودرېدو هغوی ووایي چې جرګې پرېکړه وکړه چې په 2 میاشتې کې به زمونږ د دغه سیمو نه فوز او ترخګر یا طالبان دا به وځي او دغه زمونږ سیمې به پرېږدي. نو هغوی ووایي چې زه به تاسو ملک نصیر یادوي چې هغه به زه بوزم او دغه کم فوزي اعلی چارواکي دي عسکري مشران دي د هغوی سره به یې مخامخ کینوم او هغوی سره به هغه دا خبره کوي که چېرې دغه دوی د دغه د سیکیورټي چې کم انتظامات دي هغه په خپله باندې سمبالولی شي نو فوز به ورته دغه علاقې پرېږدي او دوی دې بیا پوه شي او خپلې علاقې دې په دې کې د امن قایم کړي او د دوی دا خبره هم وه چې زه د امن دپاره راغلی یم. اوس راځو د هغې پوښتنې په پلو باندې چې کومه ما د دوی نه د انټرویو په وخت باندې کړې ده. ما ترې تپوس وکړو چې تاسو ووایي چې زه به د اعلی چارواکو سره یا چې کوم عسکري قیادت دی یا عسکري فوجیان چې کوم دي د هغوی کوم مشران دي د هغوی سره به د ملک نصیر نیغ په نیغه کینوم د هغوی سره به د هغوی خبرې کوم او چې کوم جرګه کې 22 پوینټونه راغلي دي چې د هغې په باره کې د هغوی کلیر شي او په یو بل خبرې واوري او د دې څه مشترکه یا په ګډه باندې حل راوباسي. هغوی دا خبره وکړه نو ما ورته ووایي چې ته به صرف ملک نصیر بوزې دغه مذاکراتو له دغه خبرو اترو له که نه منظور پښتین به ورسره یي که نه. نو دغه پوښتنه ما چې کله ترې وکړه نو شاهد افریدي لږ اخوا دېخوا هم شو خو ما له جواب راکړو هغه جواب تاسو په خپله باندې واورئ پوښتنه هم واورئ او جواب هم واورئ. خبره وکړه چې زه چې کوم دی دا مشران کینوم د مخکې چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی سره تاسو ملک نصیر بیایو که نه منظور هم ځان سره بیایو دغه ډایلاګ دپاره زه دغې علاقې له راغلی یم دغو مشرانو له راغلی یم دا مشران به بوزو ګپ شپ به لګوو سره خبرې کوو چې ول کوم هم کار ته کوشش کوي چې هغه بهتر شي نو یو سټپ خلموال انشاءالله چې یو سټپ واخلې اند دین هغه بعد سیکنډ تھرد فورث اور وا منزل باندې چې کوم تل رسیدن غواړي اپ پورا شي انشاءالله الته پر به خبره ورسیږي لیکن فلحال یو قدم اموز رانه خوایشته چې مو دغه مل د پورا یو قدم خې کامیابی طرف وی اټ لیست وچات خو کنه. جی تاسو خو واورېدل د شاهد خان افریدي خبرې تاسو واورېدې او یقینا ډېر په سوشل میډیا باندې اوس دا خبرې اترې روانې دي چې دا د فوز د طرفه رالېږلی شوی نماینده دی او هغوی په دغه خبرې چې کوم دي هغه د فوز په خوله باندې کړي دي او اوس دوی کوشش کوي چې منظور پښتین او ملک نصیر د یو بل نه لرې کي سره او دغه کوشش روان کړی دی او دغه د فوز دغه لایحه عمل دی یا دغه د هغوی اراده ده چې دغه تحریک چې کوم دی پی ټي ایم دغه مات کړي او د دې په منځ کې د دوی ته خرندان یا دوی ته مشکلات پیدا کړي. ستاسو په دې هکله باندې څه نظر دی هغه موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. تر بل پروګرامه پورې خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکړئ چې چېرته هم یئ ښاد اوسئ د الله په امان.